جوړ په خیر. نن دوشنبه ګل د دسمبر 9 ده. سوریه نن سبا که څه هم حالت یې ناڅرګند دی خو د هیلهمندۍ راتلونکي سره مخامخ ده. دا وروسته له هغه چې مخالفو وسلوالو په یو هیښوونکي او د برېښنا په څیر چټک یرغل کې چې یوازې 12 ورځې روان و د اسد رژیم وپرځاوه. ولسمشر بشار الاسد له خپل هیواده تښتېدلی او روسیې ویلي اوس مسکو کې دی چې پناه یې ورکړې ده. د پلازمینې دمشق دننه غبرګون و چې سوریان یې پکې لوی ډګر کې راغونډ شوي وو او د ازادۍ نارې یې وهلې. پر واګو د مخالفو وسلوالو ولکې سره اوس داسې ښکاري 14 کلنه کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې وي او له 50 کلونو زیاتې مودې یوې کورنۍ وحشي واکمني هم ورسره ختمه کړه. د ناڅاپه پرځېدا د نړۍ لرو بر لړزونکې څپې استولې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن وروسته نیویارک کې د روسیې په بلنه بیړنۍ غونډه کوي چې روانې پرمختیاوې سره وڅېړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل سوریه د خطر او ناڅرګندتیا پړاو کې ده. سوریان د زرګونو په شمیر له ګاونډیو هیوادونو لبنان او اردن بیرته پر خپل هیواد ورماتي چې کلونه یې پکې جلاوطنۍ کې تیر کړي دي. د لبنان او سوریې ترمنځ پر پوله د بي بي سي یو خبريال وایي د خلکو ترمنځ د پراخې خوښۍ احساس خپور دی. بشار الاسد 2000 کال کې د پلار له مرګ وروسته واک ته ورسېد. هغه مهال یو شمېر عربي هیوادونو کې د ځوان نسل واکمنۍ له پیل سره هیلې دا وي چې ښایي عربي نړۍ کې د واک بڼې کې یو څه بدلون راشي. خو څه د پاسه یوه لسیزه وروسته هیواد کې د کورنۍ جګړې له پیل سره بشار الاسد په یوې ځپونکې او وژونکې څېره واوښت. دلته یې د واکمنۍ پیرته لنډه کتنه شوې. بشار الاسد ته د سوریې زورواکۍ نظام له خپل پلاره حافظ الاسد ورپاتې شو. دی په 2000 کې واک ته ورسېد. 40 کلن ځوان ولسمشر د اصلاحاتو ژمنه وکړه. او له لوړې وروسته یې هیواد کې د سیاسي ازادۍ یوه لنډه څپه خپره شوه. خو د کورنۍ د واکمنۍ پخوانۍ تګلارې ډېر ژر راڅرګنده شوه. د هیواد واک په لومړي سر کې باید مشر ورور باسل ته ورکړل شوی وای. خو وروسته چې باسل د موټر په ټکر کې مړ شو وار د غلي خو د ځینو په وینا د زیدي ورور شو چې د واک واګې په لاس کې واخلي. لندن کې د سترګو ډاکټرۍ په زده کړو بوخت و خو بیرته سوریې ته غوښتل شو چې ولسمشر شي. میرمنې اسما چې لندن کې زیږېدلې او لویه شوې وه ترڅنګ یې دواړو د اسد ولسمشرۍ پیل کې نړۍ ته د سوریې یو بیل انځور وړاندې کړ. لویدیځ یې هم ځواب ووایه او ان د برټانیا ملکې ورسره وکتل. خو خپله سوریه کې هغه بدلون چې ډېر سوریایان یې په تمه وو راڅرګند نه شو. او کله چې په 2011 کې پر وړاندې پاڅونونه پیل شول نو د ځواب کې سړکونو ته ټانکونه وایستل. د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې خو بشار الاسد یې مسؤلیت نه مانه. موږ خپل خلک نه وژنو. هیڅ حکومت په نړۍ کې دا کار نه کوي پرته له دې چې مشري یو لیونی کس وکړي. زه د ملت د ملاتړ پایله کې ولسمشر شوی یم نو دې حکومت کې هیڅ امکان نه لري چې د وژلو امر دی وکړي. هر چا چې امر ورکوه خو بشار الاسد د داسې یو رژیم مشري کوله چې د بې لري بمونو، مرمیو او ان کیمیاوي وسلو چې په نړیواله کچه بندې دي له شمېر وتلي خپل خلک پرې ووژل. دا 2013 کې پلازمینې ته څیرمه د مخالفینو تر واک لاندې سیمه کې د سارین غاز له برید وروسته حالت دی. لویدیځ په پرله پسې توګه ویل چې بشار الاسد باید لاړ شي خو د دې ټول تاوتریخوالي سره سره چا د رژیم د له منځه وړلو پرېکړه ونه کړه. د په وار ویل چې د ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. کله چې تاسو خپل هدف ولئ او کله چې وولئ تاسو ترهګر ولئ چې ملکیان وژغورئ او بیا هم که تاسو د مرګ ژوبلې خبره کوئ نو دا خو جګړه ده. جګړه خو پرته له مرګ ژوبلې نه وي. د کیمیاوي وسلو نور بریدونه هم وشول او ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله واړول. خو په 2015 کې روسیې د بشار الاسد په ګټه د جګړې څپې لا چټکې کړې. د روسیې هوایي بریدونه او د ایران او حزب الله ملاتړ و چې حلب او نورو سیمو کې وسلوال مخالفان په شا وتنبول او په 2023 کې پایله دا له کلونو ګوښیتوب وروسته ولسمشر اسد د عربو هیوادونو سرمشریزه کې ګډون وکړ. سیمه ییزه مرسته او د بریا یوه نښه. کله چې دی سعودي کې و وسلوال مخالفان یې د سوریې په شمال لویدیځ کې کلابند کړي وو. خو وروسته بیا د وسلوالو بریدونه پیل
لومړي سر کې حلب چې د سوریې دوهم لوی ښار دی په اسانۍ ونیو. دوی لا هم پرمختګ وکړ او د اسد له رژیم چې د پخواني ملاتړ د نشوالي له امله کمزوری شوی و نورې سیمې هم ونیولې. دی لاړ خو هیواد کې د خپلې ظالمانه واکمنۍ ژور ټپ پرېښی. د بشار الاسد واکمنۍ پر ضد سره د سوریې سپینو خولیو په نامه ډله مدني دفاع کارکونکي وایي تر اوسه داسې کومه بیلګه نشته چې وښیي د سیدنای زندان کې تر مځکې لاندې د کومې پټې دروازې وي چې په اړه یې خبرې کیږي. د زندان چې له پلازمینې دمشق بهر دی یو له څو هغو بندځایونو دی چې سیاسي زندانیان ترې خوشي شوي دي، خو ویل کیږي په پټو ځایونو کې بند شوي کسان لا تر اوسه هم هلته بند پاتې دي. د وسلوالو ټلواله اوس یو منځمهالي حکومت ته د واګو پر لیږدولو کار کوي، په حال کې چې اوس د دغه هیواد چلولو لویه دنده ورته غاړې شوې ده. نو ابو محمد الجولاني چې د بشار الاسد پرځولو پر وړاندې د پوځي یون مشري کوله څوک دی؟ یو وخت چې د القاعدې جنګیالی و د هیئت تحریر الشام ډلې مشر دی. 2014 کال کې د له القاعدې سره اړیکې وشلول، خو ډله یې لا اوس هم د ملګرو ملتونو امریکا او نورو هیوادونو له لوري ترهګر بلل کیږي. له هماغه راهیسې دی یا د ډلې کلونه د خپل انځور او نامه پر نرمولو او ښه کولو وخت تیر کړی او هڅه یې کړې چې هم سیمه ییز او هم نړیوالو کتونکو ته ډاډګیرنه ورکړي. د 2011 کال مارچ کې د سوریې سولیز لاریونونه چې له عرب پسرلي سره د بدلون په هیله پیل شوي وو، ورپسې په یو ویجاړونکې او ځپونکې جګړه واوښتل، لکه مخکې مو چې رپورټ کې کتل. ورپسې د 14 کلونو موده کې د سوریې کورنۍ جګړې پر مهال لسګونه زره خلک ووژل شول او په میلیونونو نور له دغه هیواده بهر کډوالۍ ته اړ شول. د بشار الاسد نظام پر ضد سره اوس هیلې دا دي چې دا بدلون ښایي دغه هیواد کې د سولې او آرامۍ یوه نوي راتلونکي او پیر ته لار پرانیزي. د بي بي سي خبريال هیوګو بچیګا پرې د ترکیه او سوریې د ترمنځ د پولې له سیمې دا رپورټ رالیږلی. د خوښۍ اوښکې د ډزو دا غږونه د هغې شیبې د نمانځلو لپاره دي چې په سوریه کې ډېرو ورته په لسیزو انتظار کړی دی. دوی د اسد له رژیمه آزاد دي او هیواد یې په یوه مهم پړاو اوړي. دا د وسلوالو یو حیرانونکی کمپاین و. په چټکۍ یې پرمختګ وکړ. تېره اونۍ یې حلب ونیوه، په اونۍ پای کې یې حمص لاندې کړ او په څو ساعتونو کې دمشق ته ورسېدل. په ځینو ځایونو کې هیڅ مقاومت ورسره ونه شو. پوځ بېوسه و او ظاهراً یې نه غوښتل چې د هغوی مخنیوی وکړي. دا د هغه ظالم رژیم پای دی چې د مخالفت زغم یې نه درلود. اسد هر ډول مخالفت ځاپه. هغوی خپل منتقدین ووژل، ونیول او شکنجه یې کړل. کله چې وسلوال پلازمینې ته ورسېدل، مخامخ مشهور زندان ته لاړل چې بندیان آزاد کړي. دا غږ د دوی د مشر دی، ابو محمد الجولانی، د اسلامي ډلې هیئت تحریر الشام مشر. د په دمشق کې د بری ګامونه واخیستل او تاریخي اموي جومات ته لاړ. زما د بي بي سي عربي څانګې همکار فراس کیلانی هملته و. له هر پلوه یوه تاریخي شیبه. ابو محمد الجولانی دلته په لومړي ځل په لوی اموي جومات کې دی. د وسلوالو قماندان له القاعدې سره پخوانۍ اړیکې مهمې نه دي بللي او وایي سوریه د ټولو خلکو لپاره غواړي. وسلوال چې نږدې شول، ولسمشر پښې سپکې کړي. د ده د پلار مجسمه راوغورځول شوه او د هغه استوګنځی په دمشق کې ولوټل شو. خلکو هر هغه څه ورسره یوړل چې کولی یې شول، چا یې مخه نه نیوله. په خپله اسد بیا د روسیې د دولتي رسنیو په وینا له خپلې کورنۍ سره په مسکو کې دی او د بشري خواخوږۍ له مخې سیاسي پناه ورکړل شوې. د ده پرځېدل د ده د متحدینو روسیې او ایران لپاره یو لوی ګزار دی، خو په لویدیځ کې هرکلی شوی دی. ولسمشر جو بایدن وویل موږ به له ټولو سوریایي ډلو سره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د بهیر له ګډونوالو سره هم په اړیکه کې شو چې د اسد له رژیمه واک ولېږدي. د دغو یاغي ډلو د مشرانو وروستیو څرګندونو ته مو پام کړی دی. هغوی اوس سمې خبرې کوي، خو لکه څنګه چې هغوی لوی مسؤلیتونه مني، موږ به نه یوازې د هغوی خبرې بلکې د هغوی کړنې هم ارزوو. سوریایان د سولې هیله لري، خو هغوی د ګډوډۍ اوان له تاوتریخوالي ویره لري. دا یو سره ویشلی هیواد دی. بېلابېلې ډلې له مختلفو موخو سره جلا جلا سیمې کنټرولوي. ډیری اوس په نمانځونو بوخت دي،
خو راتلونکې لاره روښانه نه ده. د سوریې حالت په اړه نورو خبرو لپاره سره د چارو شنونکی مشتاق رحیم ملګری شوی دی. ښاغلی رحیم، خپرونه ته ستړی مه شې. سوریه کې لکه څنګه چې ریپورټ کې مو کتل د بدلون سره هیلې خورا زیاتې دي، خو دا هیواد اوس ستاسې په باور څومره ننګونو او څومره د فرصتونو سره مخامخ دی؟ سوریه بل شکل لکه څنګه چې تاسو مې ویلي او راپور کې هم وویل شو، دا اوس د خوشحالۍ او د ویرې ترمنځ حالت او په پوله باندې قرار لري. په داسې حالت کې چې 50 کلن دیکتاتور نظام راونړېد، هغه نظام چې هیڅ ډول مخالفت او هغه بل مخالف سیاسي بهیر نه مانه، هغه له منځه لاړ. خو خبره دلته دا ده چې دا کومه ډله چې راغلې ده واک یې ترلاسه کړی دی، دا د ډېرو ډلو یو مجموعه ده چې په ډېری پکې نامتجانس جوړښتونه موقتي رايوځای شوي دي. او ستاسو د معلوماتو لپاره پخوا هم دوی وخت نا وخت سره خپلو کې اتحادونه او یو ځایوالی کړی دی او بیا بیرته سره بیل شوي دي، خپلو کې خونړۍ جګړې هم کړي دي. نو د دوی تیر ته په کتو او د سوریې اوسني اقتصادي سیاسي او اقتصادي اجتماعي حالت ته په کتو باندې ننګونکي حالت سره سوریه مخامخ ده. اقتصادي وضعیت انتهایی ډیر خراب دی، خلک په غربت کې قرار لري. غټ غټ ښارونه چې کوم دي، حلب، حمص او دې ته ورته نور ښارونه جګړې ډېر سخت ځپلي او خراب کړي دي. هغه کم اساسي زیربناوې چې دي لکه د برېښنا او نور کم زیربناوې چې دي هغه خرابې شوي دي یا جګړو ځپلي دي. نو دې حالت ته په کتو د سیاسي وضعیت ته په کتو سیمه ییز امنیت ته یو بل بحث مطرح دی. ستاسې به په یاد وي چې د داعش وسلواله ډله د همدې منطقو نه سر راپورته که بل که تاسو وګورئ په شمال شرق کې هلته د کردانو نیمه آزاد نیمه خپلواک واکمني او حکومت، دا هغه ټول څه دي چې دا ټول سره یو ځای کول تر ټولو ترمنځ یو جوړجاړی رامنځته کول او شریک لید پیدا کول د راتلونکي په اړه باندې دا به ننګونکي وي. خو د اوس لپاره تر ټولو غټه خبره دا ده چې هغه استبدادي نظام له منځه لاړ چې د له کبله یې په سوریه کې یوې لسیزې نه ډېر کورنۍ جګړه روانه وه. او تاسو یادونه وکړه د بشار الاسد مخالفو وسلوالو ټالواله چې د پرځولو یرغل یې پیل کړی و د ابو محمد الجولاني په مشرۍ، بېلابېلې ډلې په همدغه ټالواله کې سره غونډې دي. او دغه راز تاسو خپله خبرو کې ورته یادونه وکړه د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې کردان مشري کوي د سوریې په ختیځو شمال ختیځو سیمو ولکه لري چې لا اوس هم شاوخوا 15 تر 40 سلنې سیمه د سوریې بلل کیږي. فکر کوئ چې پر کومې ګډې واکمنۍ دا دواړه اړخونه چې اوس سوریې باندې واکمن دي یا دوی برخې سره ویشلې دي، پر کومې ګډې واکمنۍ سره جوړېدای شي؟ د کردانو دغه تیر 15 کالو کړوړه که سړی وارزوي، نو کردان په دې تکل کې دي چې په هر ډول جوړجاړي چې په هغې کې دوی ته نیمه خپلواکي ورکړل شي، دوی حاضر دي چې جوړجاړی وکړي. د سوریې د عرب پسرلي د راپارېدو پر مهال دوی هلته واک ترلاسه کړ او تر شا د امریکې حکومت هم ودرېد چې د هغې نه راوروسته دوی هلته نیمه واکمني لري، خپل پوځ لري چې سیریان ډیموکراټیک فورسز یا د سوریې ډیموکراټیک ځواکونه دي. هلته خپله ملکي اداره چلوي، سره د دې چې د ملکي ادارې معاشات او مصارف د مرکز دمشق ته ورکول کېدل، لیکن دوی خود مختار وو تر هغې پورې چې امریکایان د دوی سره ولاړو. خو ستاسو به په یاد وي چې یو مرحله کې امریکې خپل ځواکونه له سوریې څخه وویستل او کردان دلته یو څه په داسې حالت کې قرار ونیو چې وضعیت یې ښه نه و. بیا دوی د دمشق سره اړیکه ونیوله، یو ډول جوړجاړی ورسره وکړ تر څو دوی د ترکیې د فشار نه او د نورو وسلوالو ډلو د فشار نه د دمشق سره همغږي ولري. نو دوی به دغه ډول همغږۍ لوري ته ځي. اما یوه ستونزه چې ډېره غټه ده هغه دا ده چې دا اوسنۍ ډله چې واک ته رسېدلې د دوی ملاتړ ترکیې کړی، ترکیې په فوقالعاده اغېز شته، دوی ته ځای ورکړی و، پټنځایونه ورکړي. بله خوا ترکیه چې د کردانو سره کاملا مخالف ده، هغه مناطقو نه چې دوی په سیمه باندې ترکیې ته لنډ پراته وو هغه په تیرو څو کلونو کې د مستقیمې مداخلې له لارې پاک کړل. نو دوی به ترکیان به کوشش کوي چې د کردانو واک فوق العاده لاندې راولي چې په هغې کې د دوی نیمه خپلواکي هم ده.
ولې چې د کردانو نیمه خپلواکي هغه د دې لامل کیږي چې د خپلواکي غوښتنې کوم غورځنګ چې په ترکیه کې فعالیت کوي د کردانو هغې ته یو نوع لرلید او هڅونه ورکي. همداراز په عراق کې چې کومه نیمه خپلواکي په اربیل کې ده هغې سره د دوی اړیکې د دې لامل کیږي چې د آزاد کردستان جوړېدو هغه ارمان چې دی هغه همداسې ژوندی او پیاوړی پاتې شي. نو دلته به یو کشمکش داسې روان وي چې کردان به غواړي چې دا اوسنی وضعیت وساتي، نیمه خپلواکه اوسیږي. ترکان به کوشش کوي او حیات تحریر الشام به کوشش کوي چې خپل هغه سلطه او هغه واک تر ټولې سوریې پورې وغځي او همداراز خپل د ترکیې هغه کم هغې چې دی هغې نه په استفاده ترکیه به کوشش کوي چې د دغه نیمه خپلواک حالت په تک سره بیرته کردان ضعیفه کی او دا راز د دوی د کم د بیلتون غوښتنې غورځنګ چې دی په داخل په ترکیه کې هغې ته چې کومه انګیزه ورکړل شوې ده هغه له منځه ویسي. نو دا به یو کشمکش وي، یو جنجالي مسله ده. ډېره زیاته مننه. د چارو شنونکی مشتاق رحیم چې سوریه کې د بشار الاسد نظام له پرځېدو سره پر ټوکېدلي حالت را سره خبرې کولې. مننه.